موقت حکومت څنګه راتلونکی دی؟ د مذاکراتي ټیم غړي څه ویلي دي؟ اشرف غني څنګه له صحنې څخه اوباسل کیږي؟ ډیره مهمه ویډیو د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د محمد امین احمدي په نوم د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوي غړي یو غږیز کلیپ رسنیو ته راوتلی دی چې دی پکې د لنډمهالي حکومت وایي. پر ټولنیزو رسنیو د نوموړي خپور شوي کلیپ کې دی وایي چې اشرف غني د نړۍ لپاره د خوښې مشر نه دی. لنډمهاله حکومت راتلونکی دی او پرته له لنډمهالي حکومت څخه سوله راتلونکې ناممکنه خبره ده. نوموړي دا هم ویلي دي چې دا د نړۍ غوښتنه ده چې طالبانو سره باید سوله وشي او په دې پار به لنډمهاله حکومت جوړیږي چې ولسمشر غني به پکې ځای ونه لري. نوموړي په ټینګار سره ویلي چې دغه نوی حکومت کې به یوازې اشرف غني قرباني کیږي او نور به نام پر هر ځای هر شی په خپل ځای پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر عباس ستانکزی مسکو ته تللی او په مسکو کې خبري ناستې ته ویلي چې د سولې اصلي معنی ولسمشر غني دی. عباس ستانکزی وایي که چیرې ولسمشر غني همدانن استعفا ورکړي نو طالبان به جګړه ودروي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.